د افغانستان او ویسټ انډیز په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې نیکولاس پوران له توپ یعنې بال سره ورانی وکړ ترڅو د افغانستان لوبډله یا لوبغاړي زر وسوځوي. چې ملګرو په توپ یا بال باندې څه کړي دي تاسو کولی شئ په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او دغه ویډیو تر پایه راسره هم وګورئ او زموږ همدغه یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویسټ انډیز لوبډلې وکټ ساتونکي او توپ وهونکي نیکولاس پوران د افغانستان پر وړاندې په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې له توپ سره ورانی کړی دی چې د کامرې د سترګې ښکار شوی دی. نیکولاس پوران په ویډیو کې لیدل کېږي چې د توپ د خرابوالي هڅه کوي چې بال ټیمپرینګ هم ورته ویل کېږي او د کرکټ نړیوالو شورا د قانون تر مخه دا ډیر سخت جرم دی. نیکولاس پوران چې د افغانستان پر وړاندې د ویسټ انډیز لپاره ډیره ښه توپوهنه ترسره کړې ده هغه په تیره لوبه کې د ښې توپوهنې له امله د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې وه. خو د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ یا دریمه لوبه کې لیدل کېږي چې نیکولاس پوران لاس ته کله توپ ورشي نو هغه هڅه کوي چې توپ په خپل نوک باندې خراب کړي ترڅو دوی وکولی شي افغان لوبغاړي په اسانۍ سره وسوځوي. تر دې مخکې د اسټرالیا مخکښ توپوهونکي سټیون سمیت، ډیویډ وارنر او کیري وان په یوه لوبه کې توپ خراب کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا پرې سخت ګام پورته کړ، خو د اسټرالیا کرکټ بورډ په دغه جرم باندې درې واړه د 1 کلن بندي سره مخ کړل چې 1 کال له هر ډول کرکټ څخه لرې پاتې شول. د یادونې وړ ده چې کرکټ په لوبو کې دا ډول پیښې ډېرې ترسره شوې دي، خو دا به وروسته معلومه شي چې کرکټ نړیواله شورا د ویسټ انډیز نیکولاس پوران په دغه حرکت باندې هغه ته کومه سزا ورکوي او که نه، ځکه په ویډیو کې په واضحه ډول ښکاري چې نیکولاس پوران د نوک په مرسته د توپ د خرابوالي هڅه کوي.